Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the modern verb kudu. نن به موږ خبره کوو د ماډرن ورب د کوډ په حوالې سره چې کوډ به موږ کله استعمالوو. اوله ویډیو کې موږ د کین خبره کړې وه چې کین به موږ کله استعمالوو. کین به موږ استعمالوو د پرمیشن لپاره، د ایبیلیټي لپاره، د پاسیبیلیټي لپاره. د او دا به هم موږ استعمالوو د پرمیشن لپاره، د ایبیلیټي لپاره او د پاسیبیلیټي لپاره. په دې دواړو کې ډیفرنس دی. په دې کې ډیفرنس دا دی چې د can could past form دی. can به موږ استعمالوو د present permission لپاره، د present ability لپاره، د present possibility لپاره. یعنې زما مطلب دی چې په دې اوس وخت کې تا ته یو کار اجازه دي نو ته به په can سره استعمالوې، یا په یو اوس وخت کې د باران یا د یو شي امکان possibility لپاره، یا په دې موجوده وخت کې په تا کې دا صلاحیت وکړي چې ته یو کار وکړي، بیا به ته can استعمالوې. کوډ به موږ هله استعمالوو د پاست پرمیشن لپاره چې په تېر شوي وخت کې تا ته یو کار اجازت و، د پاست ایبیلیټي لپاره چې په تېر شوي وخت کې تا کې دا صلاحیت و چې تا یو کار کړی وی، او د پاست پاسیبیلیټي لپاره، د پاست پاسیبیلیټي لپاره چې کله د یو کار امکان و په تېر شوي وخت کې او اوس یې نه. نو دا به موږ د پاست پرمیشن لپاره څنګه استعمالوو. زه اګزامپل ورکوم، تاسې په اسانه الفاظو پوهېږئ. د ویډیو تر اخره وګورئ، ډېره انفارمیټیو ویډیو ده او ډېره اسانه الفاظو کې به تاسو پوه شئ. زه اګزامپل یې ورکوم چې نو زه د دې سټرکچر راکړم. د دې زموږ سره سټرکچر دی فرسټ افعال به سبجیکټ لګي پلس به کوډي plus V1 the word first form plus object. دا زموږ سره د کوډ سټرکچر شو. اول به سبجیکټ لګي first of all subject plus کوډ plus word first form plus object به لګي. زه اگزامپل ورکوم، تاسو په اسانه الفاظو کې پوه کوم چې دا موږ څنګه پاست پرمیشن لپاره استعمالوو، پاست ایبیلیټي لپاره او پاست پاسیبیلیټي لپاره. زه اگزامپل ورکوم چې you could ask me، تا زما نه پوښتنه کولی شوه، تا ته دا اجازه ده چې زما نه دې تپوس کړی وي. دا موږ د پرمیشن لپاره استعمال کړو. تا ته دا اجازه ده چې تا زما نه تپوس کړی وي، پوښتنه دې رانه کړې وي. او زه اګزامپل ورکوم چې you could go there، ته هلته تللی شوې، تا ته دا اجازه ده چې تا ته لاړ شي. نو دا د پرمیشن لپاره موږ استعمال کړو. زه بل اګزامپل ورکوم چې you could come here، ته دلته راتللی شوې، تا ته دا اجازه ده چې ته دلته راغلی وې. نو موږ تذکیره وکړه چې د پرمیشن د پاست پرمیشن لپاره موږ څنګه استعمالوو. دا سټرکچر به زموږ سره فرسټ اف آل د سبجیکټ کوډ بای ورډ پلس ورډ بای پلس ابجیکټ بای. نو ما اګزامپل یې ورکړی. زما امید ده چې تاسو په دې باندې په اسانه الفاظو کې پوه شئ چې د کوډ استعمال موږ څنګه کوو، او کین خو موږ ویله چې د کین استعمال څنګه کوو. نو د کوډ استعمال موږ هله کوو کوم چې موږ د پاست پرمیشن لپاره، د پاست ایبیلیټي لپاره، د پاست پاسیبیلیټي لپاره. you could ask me، تا زما نه تپوس کولی شو، تا ته دا اجازه ده چې زما نه دې پوښتنه کړې وي. you could go there، ته هلته تللی شوې، تا ته دا اجازه ده چې هلته لاړ شي. you could come here، ته دلته راتللی شوې، تا ته دا اجازه ده چې دلته راشي. نو موږ پرمیشن لپاره استعمال کړو. د پرمیشن پاست پرمیشن خبره زموږ سره کلیر شوله، تاسو یې په اسانه الفاظو کې پوه شوئ. اوس به موږ دا استعمالوو د پاست ایبیلیټي لپاره. دا به موږ څنګه استعمالوو. زه اګزامپل یې ورکوم. زه وایم چې د پاست ایبیلیټي لپاره دا موږ استعمالوو. زه وایم چې you could speak English، تا انګلیش ویلی شو، په تا کې دا صلاحیت و چې تا انګلیش ویلی شو، اوس ته انګلیش نشي ویلی. نو کله چې موږ د پاست ایبیلیټي خبره کوو نو موږ به په کوډ سره کوو. زه بل اګزامپل ورکوم چې
You could defeat him. تا هغه لا شکست ورکولی شو. اوس چې هغه له شکست نشي ورکولی، اوس پکې هغه صلاحیت نشته او پخوا در پکې دا صلاحیت و چې هغه د شکست ورکړی وي. You could defeat him. نو زما امید دی چې تاسو ته په آسان الفاظو کې پېښ شوي چې د پرمیشن لپاره موږ څنګه استعمالوو، د ابیلیټي لپاره، د پاسیبلیټي لپاره. دغه یو کوډ دی دا موږ کله د پاس پرمیشن لپاره استعمالوو، کله به د ابیلیټي لپاره استعمالوو، کله به د پاسیبلیټي لپاره استعمالوو. ما اگزامپل یې ورکړی او تاسو په آسان الفاظو کې ورپوه شوي وئ. زه اوس زموږ سره ابیلیټي کلیر شو، اگزامپل یې ورکړی، تاسو په آسان الفاظو پوه شوئ. اوس پاسیبلیټي وایو چې پاسیبلیټي لپاره موږ څنګه استعمالوو. لکه اگزامپل زه ورکړم چې زه ووایم چې it could rain last night. It could rain last night. تیره شپه د بارانۍ امکان و چې وشي. د پاسټ خبره کوي. It could rain last night. تیره شپه د بارانۍ امکان و چې وشي. زه بل اگزامپل ورکړم چې You could fall down. ته راغورځېدلی شوې ښکته. دا امکان و چې ته راغورځېدلی وې. زه بل اگزامپل ورکړم. ما اگزامپل ورکړم چې You could fail an exam. ته په امتحان کې فیل کېدلی شوې. دا امکان و چې ته فیل شوی وې. نو ما تاسو د پاسیبلیټي قسم کلیر شوله. موږ ګوډ استعمال کړو د پرمیشن لپاره، د پاست پرمیشن لپاره، پاسیبلیټي لپاره، پاست پاسیبلیټي لپاره موږ تذکره وکړله چې ګوډ موږ د پاست پرمیشن لپاره څنګه استعمالوو، د پاسیبلیټي لپاره به څنګه استعمالوو او د پاست پاسیبلیټي لپاره به څنګه استعمالوو. نو زما امید دی چې د دې ویډیو نه به تاسو ډېر څه زده کړي او ډېر په اسان الفاظو کې به پوه شوي وئ. ما ته ډېر په اسان الفاظو کې بیان کړل. یو سټرکچر په ذریعه باندې موږ ټول لپاره استعمال کړو، د پرمیشن لپاره، ابیلیټي لپاره او پاسیبلیټي لپاره.